السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ښکلی شان ویډیو راوړه د مسنجر په باره کې چې مسنجر کې به زه تاسو ته داسې درې زبردست سیټینګونه ښیم چې تاسو به کله هم په مسنجر کې نه یې کړي. تاسو ته کله چې تاسو هم په خپل مسنجر کې درې سیټینګونه وکړو نو تاسو ته به ډېر پیدا حاصله شي او ډېر زبردست سیټینګونه دي. کله هم موږ مسنجر استعمالو او موږ ته بالکل موږ داسې سیټینګونه پکې نه وي کړي نو موږ ته هېڅ معلومات نه وي. راځئ نن زه تاسو ته بالکل داسې یو درې ټریپه ښیم په مسنجر کې او تاسو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک وهلی، په آل باندې کلیک وهلی، زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول راورسي او زموږ د ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ، اسکیپ کوئ مه، تاسو به ډېر څه زده کړئ. نو دا درې سیټینګونه تاسو خپل په مسنجر کې وکړئ، تاسو ته به ډېر پیدا حاصله شي. نو ډېر کوم ځم د ویډیو په طرف نو تاسو به راشئ خپل مسنجر ته. کله چې تاسو خپل مسنجر آن کړو نو تاسو ته بالکل داسې یو انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راشي تاسو ته بالکل له پاسه خپل مسنجر کولاو شي. تاسو به له پاسه به د خپل پروفایل باندې کلیک وهلی. کله چې تاسو خپل پروفایل باندې کلیک وهئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو بالکل لاندې راشئ. لاندې دا دی په فری مسنجر باندې به تاسو کلیک وهئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راغی نو تاسو سره بالکل دا آپشن چې دا بالکل اف وي نو تاسو دا آن کړئ. نو دا چې تاسو کله آن کړو نو تاسو بالکل فری مسنجر باندې هم کار کولی شئ. مطلب تاسو سره ایم بي نه وي په موبایل کې تاسو فری مسنجر باندې بالکل کار کولی شئ، بالکل چیټینګ به هم کولی شئ، ویډیوګانې به هم لیږلی شئ یو بل ته. نو تاسو دا وکتو دا زموږ اولنی سیټینګ دی او بل به زه تاسو سره نمبر 2 سیټینګ ښیم. نو تاسو به بالکل داسې وکړئ چې تاسو بالکل په نمبر 2 سیټینګ کې به تاسو په دې سټوري باندې کلیک وهلی. کله چې تاسو په دې سټوري باندې کلیک وهئ نو اکثر تاسو کله هم خپله سټوري ورکوئ او مطلب هغه تاسو ورکوئ او بالکل ستاسو پرنټ ګوري او وي پې ډېر نه راځي. نو تاسو به داسې وکړئ، تاسو به د پبلیک باندې کلیک وهلی. کله چې تاسو په پبلیک باندې کلیک ووهئ نو تاسو ته بالکل ویو هم ډېر راځي او هر کس به یې ګوري ستاسو سټوري. نو کله چې تاسو په پبلیک باندې کلیک ووهئ نو تاسو ته بالکل مطلب هر کس به ستاسو سټوري ګوري او تاسو ته په ویو هم ډېر راځي. دا زموږ 2 سیټینګ و. تاسو بالکل په دې سیو باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې سیو باندې کلیک ووهئ نو تاسو سره بالکل د سټوري په سیټینګ به بالکل کلیر شي. کله چې دا بالکل کمپلیټ شو نو تاسو ته داسې انټرفیس راشي. دا بالکل تاسو په پبلیک کې شو. نو تاسو دا 2 نمبر سیټینګ وکتو او نمبر 3 نمبر سیټینګ به هم زه تاسو ته ښیم. نو تاسو ګورئ تاسو ته مخامخ فوټو اینډ میډیا لیکلی دی. تاسو په دې فوټو اینډ میډیا باندې بالکل کلیک وهلی. کله چې تاسو فوټو اینډ میډیا باندې کلیک ووهئ نو تاسو داسې انټرفیس راغی. له پاسه سیو ان کیپچر مطلب په دې باندې دا تاسو سره بالکل په موبایل کې اف وي تاسو به دا په ان باندې کلیک وهلی. کله چې تاسو دا په ان باندې کلیک ووهئ نو کله چې تاسو ته یو کس ملګری مطلب ویډیو را لیږي نو هغه ویډیو باندې بالکل تاسو چې کله کلیک ووهئ نو به ډایرکټ تاسو سره سیو کېږي. داسې به نه وي چې مطلب تاسو به یې سیو کوئ ځان سره په اسانۍ سره. نو کله چې تاسو په خپل مسنجر کې فوټو اینډ میډیا باندې په سیو ان کیپچر باندې ان کو نو بالکل به تاسو سره مطلب څوک تاسو ته ویډیو را لیږي یا یو فایل را لیږي نو تاسو بالکل هغې باندې چې کله کلیک اخلئ نو به تاسو سره ډایرکټ په موبایل کې سیو کېږي. نو دا زموږ 3 نمبر سیټینګ و. امید ساتم زموږ د ویډیو ستاسو ډېره خوښه شوي. زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي نو تاسو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په ګنټې نشان باندې هم کلیک وهلی، په آل باندې کلیک وهلی، زموږ نوی ویډیو تاسو سره اول راورسي. د بلې ویډیو تاسو انتظار کوئ او